سلامونه دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته زه دا وښیم چې څنګه کولی شو له ازاد کوین څخه باینانس ته ویډرا وکړو یا له ازاد کوین څخه باینانس ته یو اس ډي ټي ولیږو. دا چې د ټیم د غړو او مختلفو ملګرو غوښتنه وه چې باید یوه ویډیو جوړه شي تر څو موږ په دې باندې وتوانېږو او په دې باندې پوه شو چې یو اس ډي ټي له ازاد کوین څخه باینانس ته په کوم ډول ولیږو. تاسو ته مې دغه ویډیو برابره کړې ده، نو دا ویډیو تر پایه سره وګورئ، ټوله طریقه زده کړئ تر څو په لیږلو کې تاسو ته کومه ستونزه، خنډ یا مشکل پیدا نه شي. نو د دې لپاره چې تاسو ته زه مکمل طریقه وښیم، مخکې د دې نه تاسو به لومړی راشئ یوټیوب ته. هلته به نجیب الله ځیرک پیدا کړئ، سرچ به کړئ. دغه زموږ د یوټیوب چینل دی. په دې چینل کې تاسو کولی شئ د افغان کوین او ازاد کوین، همدارنګه ټیکنیکل درسي ویډیوګانې، تخنیکي ویډیوګانې، د کمپیوټر ساینس اړوند ټول درسونه تاسو په دې چینل پیدا کولی شئ. نو تاسو به نجیب الله ځیرک سرچ کړئ، پیدا به کړئ، سبسکرایب به کړئ او زنګ نشان باندې هم کلیک وکړئ او دغه چینل به موږ سره هم شریک کړئ. د هغې نه وروسته به تاسو دوستانو لاړ شئ ټلګرام ته. هلته به تاسو نجیب الله ځیرک سرچ کړئ، پیدا به کړئ او دغه به هم جوین کړئ چې په دې چینل کې زه هره ورځ هډلهیز معلومات، که د کوینونو وي یا تازه معلومات وي، پی ډي اف کتابونه وي، یا د ستاسو هر ډول معلومات ته چې اړتیا وي کولی شئ په دې ټلګرام کې ما سره اړیکه ونیسئ. زه به تاسو ته د دې چینل لارې نشروم. د هغې نه وروسته به دغه د افغان کوین او ازاد کوین یو بل چینل دی، که تاسو زموږ په لینک باندې جوین شوي، ریفرل باندې جوین شوي، نو دغه چینل هم در سره جوین کړئ. په دې کې زه هره ورځ د کوینونو اړوند معلومات نشروم. نو دوستانو، اوس د عملي کار په طرف څنګه کولی شو، تاسو به لومړی لاړ شئ کنورټ برخې ته. په دې بټن باندې مو کلیک وکړئ، ځکه چې موږ په مستقیم ډول نشو کولی چې ازاد کوینونه ولیږو، بلکې موږ به دغه ازاد کوینونه یو اس ډي ټي ته کنورټ کوو، بیا به یې لیږو. نو په کنورټ بټن باندې کلیک کوم. د هغې نه وروسته به تاسو لاړ شئ، په دې بټن باندې مو کلیک وکړئ تر څو پورته خواته ازاد کوینونه لاړ شي او ښکته خواته یو اس ډي ټي راشي. نو په دې بټن باندې مو کلیک وکړئ، تاسو دغه اوس ولېدل. د هغې نه وروسته په میکزیمم بټن باندې کلیک کوم. نو موږ سره چې څومره کوینونه دي دغه ټول زه کنورټ کوم یو اس ډي ټي ته. نو دغه د له 1019 کوینونو څخه تقریبا 12.14 ډالر جوړېږي، چې په دې کې به 214 ازاد کوینونه فیس د هم کټ شي. نو د هغې وروسته به تاسو په ټرانسفر بټن باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ کوینونه په اس ډي ټي باندې بدل شي. نو زه په ټرانسفر بټن باندې کلیک کوم. نو دغه مشکل د دې دی که چې تاسو ته دغه مشکل لرې کړل، تاسو به لاړ شئ دغه اشاریه ختم کړئ. نو اوس تاسو کتلی شئ په دې ځای کې، اوس بیا په ټرانسفر بټن باندې کلیک کوم. نو بالکل کنورټډ سکسسفولي. نو اوس زموږ کوینونه یو اس ډي ته کنورټ شول. د هغې نه وروسته به تاسو بیا لاړ شئ ویډرا بټن باندې به کلیک وکړئ. اویلیبل کوم یو اس ډي ټي چې موږ لرو 12.14 دی. نو تاسو کولی شئ د ورځې تقریبا تر 500 یو اس ډي ټي پورې ترې ویډرا کړئ. نو مختلف نیټورکونه دي او یو نیټورک دغه دی، یو دغه دی او یو دغه دی. په لومړني نیټورک کې مینیمم حد 10 یو اس ډي ټي دی، دویم کې هم 10 دی او دریم ای ار سی 20 کې 10 مینیمم یو اس ډي ټي دی چې موږ کولی شو کم تر کمه $10 ولیږو. نو زه راځم دغه نیټورک انتخابوم، بیپ 20 نیټورک انتخابوم چې مینیمم اندازه یې $10 دی. زه میکزیمم بټن باندې کلیک کوم. نو زه غواړم چې دغه $12 نه بلکې زه $10 لیږم. بیپ نیټورک زه انتخابوم. د هغې وروسته به تاسو ته ووایي چې په دې ځای کې تاسو د بیپ 20 نیټورک ادرس انتخاب کړئ. نو تاسو به لاړ شئ خپل باینانس اکاونټ ته. نو زه راځم باینانس ته. تاسو به لاړ شئ د اسیټ برخې ته، د بټن باندې به کلیک وکړئ اسیټ. د هغې نه وروسته به تاسو لاړ شئ په اډ فونډ بټن باندې به کلیک وکړئ. نو د هغې وروسته به تاسو په ډیپازیټ کرپټو بټن باندې کلیک وکړئ او په دې ځای کې به تاسو یو اس ډي ټي سرچ کړئ. نو تاسو به دا یو اس ډي ټي څنګه شي راواوړي، دغه دی. په دې باندې به کلیک وکړئ. یا تاسو په مستقیم ډول په دې ځای کې هم دغه تاسو ته ښکاري په دې لیست کې یو اس ډي ټي، ځکه زه اوس باینانس د یو اس ډي ټي لیږم. په دې باندې به کلیک وکړئ. د هغې نه وروسته تاسو بیپ 20 نیټورک انتخاب کړی دی، دغه به سلیکټ کړئ. که چېرته تاسو ټي ار سی انتخاب کړی وي دغه، او که دریم اکاونټ مو انتخاب کړی وي هغه بیا تاسو دغه سلیکټ کړئ. نو ما اوس دغه بیپ 20 نیټورک انتخاب کړی دی، دغه به کلیک کړئ. د هغې نه وروسته به تاسو لاړ شئ دغه بټن باندې به کلیک واخلئ تر څو دغه ټول ادرس په صحیح ډول کاپي شي. زه دغه ځان سره کاپي کوم. بالکل کاپي شو. اوس راځم ازاد کوین ته او په دې ځای کې پیسټ کړئ او د پیسټ وروسته به تاسو په سبمیټ ویډرا بټن باندې کلیک وکړئ. نو په دې ځای کې ټوټل چې دی $12.14 دی او 0.3 دغه پیس کټ شي، 11.1 به د څنګه شي ماته به ورسیږي. نو د هغې وروسته به تاسو سبمیټ ویډرا بټن باندې کلیک وکړئ. نو دغه مې کلیک کړ انسفیشنت بیلانس. نو دغه مشکل دغه دی چې دغه اشاریه به څنګه کې دغه به ختم کې. له هغې نه وروسته بیا په ویډرا بټن باندې کلیک واخلئ. نو ویډرا سبمیټډ پینډینګ حالت کې دی تر څو د ټیم لخوا اپروو شي. نو موږ ته به باینانس د یو اس ډي ټي ورسیږي. نو دوستانو دغه طریقه وه. نو زه به تاسو سره ریسیوډ یا د رسیدل شوو $11 سکرین شاټ هم د ویډیو په اخر کې در سره شیر کوم. دغه یو څه وخت نیسي، باید موږ ورته منتظر شو. نو زه فعلا 4.14 یو اس ډي ټي لرم. نو وبه ګورو چې موږ ته
USDT په څومره وخت کې رسیږي. دغه زمونږ اکاونټ دی، تاسو ګورئ په دې ځای کې زمونږ اکاونټ څخه USDT منفي شوي دي او که لاندې لاړ شو په دې ځای کې تاسو هم کتلی شئ ویډرا پینډینګ حالت کې دی منفي 12 USDT. دغه موږ منتظر کیږو تر څو د ازاد کوین د مسؤلو نفرو څخه څنګه شي زمونږ ویډرا اپروو شي نو زمونږ باینانس ته به ورسیږي. نو دغه دی دوستانو، تاسو په دې ځای کې کتلی شئ چې پینډینګ حالت نه وته، ویډرا په بشپړ ډول په بریالیتوب سره باینانس ته ورسېده. نو زه اوس ځم خپل باینانس اکاونټ ته. دغه دی دوستانو، تاسو ولید چې مخکې $50 اوس دغه دی $40 شو. نو تاسو څه هم هیله ده چې همدې وخت په ازاد کوین کې سرمایه ګذاري وکړئ. دغه دی تاسو کولی شئ په اسانۍ سره د کور دننه عواید ترلاسه کړئ.